السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم تاسو قربان مل شازیب نن مونږ یو ځل بیا راغلو دلته چې کوم دی فار کې مونږ موجود یو تاسو لیدئ چې د ماشومان ما سره شاته ولاړ دي نن د اختر دویمه ورځ ده دا ماشومان نن خوشحالېدل چې د اختر له ځله پیسې جمع کړې وي چې اختر کې مونږ پارک ته ځو پارک کې به ځانګانو باندې زنګو خو لیکن چې کوم دی پارکونه ته بند کړي د حکومت نو دا ماشومان فریاد به مونږ تاسو سره شریک کوو راځئ دې سره مونږ ورځو دې فریاد وورو چې دې څه وایي د کوم ځای نه راغلی پارک لاینا ها نو ځاله د اختر کې پیسې جمع کړې چې د پیسې درکړې وي نو ته ځانګړی منو ځنګل کنه ځانګړی نشته کې نشته دلته ځانګړی د پردي کنه پردي ځانګو کې نه پردي ولې پر پن کړې دي سو یې ته ای پر ته مرزه نو خپې کې خوشاله چې پر کې ته پن کړې دي خپې ها تاسو دې خبرې وره دي ها ستانوم سره شیرا ها نن اختر دی اختر ته خوشاله دی چې اختر به اختر کې چې د پیسې درکړي د اختر کې پیسې درکړي دي ها نو نن پارک ته راغلی پارک بند دی نو خپې کې خوشاله خپې یا مصطفی د نوم دی دا کوم ځای نه راغلی یا شکنه ها نو اختر کې چې پیسې درکړي کنه درکړي د اختر کې ماما درګانو ها نو بین رالی پارک ته پارک خوشاله کنه ځنګانه بند دي ټوله بند دي ځنګانه نو خپې کنه خپې یا ستانو سره محمد دا کوم ځای نه راغلی ته رشکنه دا ضرور دی په څوم کلاس کې سبق وي قاعده وي ها نو پیسې دا چې درکړو کنه درکړي اختر کې راکړې ها نو او د ځنګل کنه پارک کې ځنګانه بند دي نه بند دي نو خپې خوشاله چې بند دي ځنګانه خپې یا سر دا والا قانون د سره حماد د کوم ځای نه راغلی تغوینا چا سره راغلی یوازې کنه پلر سره راغلی پلس ښه نو اختر ورځ ده ځنګانې بند دي نو خپې خوشاله پارک ته راغلی ستا خبرې خپې یا تیزه صحیح سبا کې ځنګانې بند دي واپس بیا بس کور ته بځي جی بالکل تاسو د ماشومان فریاد واورېدو ماشومان ډېر سخت خفه دي چې موږ اختر ته خوشحالېدو چې پارکونو ته موږ والدین بوځي هلته په ځانګانو باندې موږ زنګ وو ځله پیسې جمع کړو خلکو راله به پیسې راکړو خپل خپلوانو اوس یې موږ سره والدین موجود دي والدین سره به خبرې ترې کوو چې والدین د دې باره کې څه ویل غواړي که جی خپل نوم راته ووایو تاسو کوم تعلق ساتئ زما نوم جهانزیب دی ښه جي زه د تغبې اوسېدونکی یم ښه جي او موږ خو دا واړه راوستو د چکر دپاره دلته کې خو چې رالو دا زنګوګانې بندې دي په دې وجه باندې مونږ چې اختر دی پکار دی چې اختر کې دا څنګه کولاو وي لکه دا ماشومان دي ماشومان خو زړه لري کنه هر یو سړی لري نو چې مونږ څومره زړه لرو نو زمونږ نه دا ماشومان ډېر زړه لري او چې راوي نه باسو نو خفه کېږي موږ هم دا دې راوستي په دې وجه باندې چې یاره دې زنګوګان ورته وښایو چې یاره دا بندې دي نو د دوی یقین نه راتلو زه یې د تغبې نه راوکړلم دلته نو په دې وجه موږ خو خیر حکومت هم په دې خواست پکار دی چې د اختر ورځ وه نو پکار دی چې دا شیزونه بند نه وي پکار باقي خو راغلی دی هر څه وفا ده د الله تعالی طرف نه ده انسان نه ده خو دا یو نیم کار خو داسې پکار وي چې د اختر په ورځ باندې ماشومان اوس لږه ته به تسلیم وشي د دو او انجام وکړي او خوشاله شي وګرځي نو موږ دا اپیل کوو حکومت ته چې خیر دی داسې ونې شي چې کوم دی نو دا نه بندول پکار وو ځکه چې د دې ماشومان چې کوم دي دا خو د اخترو ته پکار دي ټوله روژه یې داسې تېره کړې ده ټوله روژه یې تېره کړې که نه په کور کې او دا خو لکه اختر ته خوشحالېږي چې والدین هم چې کوم دی پارک ته بوځي پارک به چې کوم دی په ټالونو باندې وزنګوه بالکل دغه خبره ده هغه وایي چې موږ خامخا به ټالونو بوځئ چې وزنګو دلته چې رالو زنګوګانې بندې دي نو په د بندې زده اوس خفه شوي د ماشومان موږ مګانې راکوزولو نو ما ته وایي چې پاپا مالا دا خو بندې دي یا به څه کوو نو ما ورته راځئ چې شکر ولګوئ نو ما ته چې نه موږ بل ځای ته زنګوګانو له بوځه خو موږ بوځه پورته نه بوځي داسې خفګانې وکړو خفګانې په دې وجه وکړو چې یاره د هر څه پکار دی چې دا خو د اختر ورځې دا 3 ورځې خو د اختر خامخا انجیوز پکار وو ماشومانو دپاره لکه دې کې داسې کړی چې یاره ماشومان یې پرېښودی او غټ یې نه پرېښودی که نه نو زنانې اوسه پرېښودی نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې یاره خامخا مهرباني وکړي چې دا وشي
تاسو دې خبرې واورېدې دا وینا وه چې دا پارکونه د کولو کې ځکه چې ماشومان دې پارکونو ته خوشحالېږي او اختر ته سترګې چې موږ والدین چې کوم دې پارکونو ته بوځي موږ په ټالونو باندې زنګو نو حکومت ته دا اپیل وکړو چې مهرباني وکړي خیر د غټ نه راپرېږدي پارکونو ته خو دا ماشومان دې راپرېږدي چې دې لوبې پکې وکړي دې ته خوشحالېږي اوس خپل قربان ملک شاه زیب له ورکړي اجازت د لوی الله په امان